انا لله و انا الیه راجعون. الله جل جلاله دې په دې متوفا باندې خصوصي رحم وکړي او الله جل جلاله دې ورته بخښنه وکړي. واقعا چې مرګ یو دردونکی حالت، کله چې انسان په ځانګړي ډول د داسې یو با استعداده ځوان په اړه باندې خبر واوري نو واقعا چې دردیږي. الله جل جلاله دې د ده کورنۍ ته صبر جمیل او استقامت په نصیب کړي. په یاد ولرئ چې مسلمان په دوو حالاتو کې ژوند کوي. یو دا چې له مسلمان څخه مرګ هیر نه ده، وجه داره چې مرګ هیر شو بس چې څه زړه غواړي هغه به کوي کنه، که قتل کوي، که څوک وژني، که غلا کوي، که ظلم کوي، زیاتی کوي، هر څه چې خوښه وي هغه به کوي، وجه داره چې د ده نه مرګ هیر ده. په یاد ولرئ چې د یو مسلمان په حیث باندې موږ تاسو په هیڅ وخت کې هم مرګ نه هیرو، ځکه مرګ دا نه وایي چې ته ځوان یې یا ته مشهور یې یا ته پیسه داره وې یا ته قوي یې یا ته په خارج کې اوسېږي یا د ډېر یو ښه تداوي لاندې. نه نه نه، چې مرګ در باندې راغی دا هر څه به پاتې وي او ته به خالی لاس یوازې او یوازې له خپل عمل سره روانې. د دې وجې نه انسان دا مرګ نه هیروي. مسلمان مرګ په همیشه لپاره په یاد ساتي، د دې لپاره چې په دې دنیا کې سم انسان شي، په دې دنیا کې د دنیا یو بهترین انسان جوړ شي. دویم دا ده چې مسلمان له مرګ څخه ویریږي نه. تاسو به ډېر خلک لیدلي چې ډېر عمر یې په دې تشویشونو او غمونو کې تیر شو چې له مرګ نه وروسته به څه کېږي او کله چې زه مړ شم نو ما سره به څه کېږي. په یاد ولرئ چې ته د الله بنده له مرګ نه مه ویرېږه، ته د الله ته ور روانې. هغه الله چې تر هر چا زیات په تا باندې مهربانه ده، تر هر چا زیات دومره زیات مهربانه ده چې د هغه حد او اندازه نشته ده. الله جل جلاله په طرف باندې ته روانې، الله جل جلاله به تا سره ډېره یو بهترینه ښېګڼې به در سره کوي او په تا باندې به رحم کوي. حتی د مرګ په وخت کې الله جل جلاله تا ته ملایکې رالیږي چې په تا باندې تا ته زیری درکوي، تا ته ډاډګیرنه درکوي چې ته ونه ویرېږې، د جنت زیری درکوي. نو ای مسلمانه له مرګ نه مه ویرېږه. ها که چېرته الله دې نه کړي ته په خپل ژوند کې برابر نه یې، ستا عمل برابر نه ده، ستا معاملات تصفیه نه دي، ستا د نورو خلکو حقوق په تا باندې پاتې دي، نو بیا واقعا چې دغه مرګ ستا لپاره د خطر یو زنګ ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته ټولو ته توفیق راکړي چې مرګ هیر نه کړو، د مرګ لپاره آمادګي ونیسو او له مرګ څخه ونه ویریږو، ځکه ویره د حل لاره نه ده. د حل لاره دا ده چې ته خپل عمل برابر کا، نور هر څه الله جل جلاله پټ کړي دي. کله چې یو نفر مړ شي له مرګ نه وروسته په هغه باندې څه دي چې دا هر څه الله جل جلاله پټ کړي دي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو ورخطا نه شو، موږ تاسو ونه ویریږو، موږ تاسو غمجن نه شو او دغه شته ژوند زموږ تاسو خراب نه شي. نو د مرګ لپاره آمادګي نیسئ، خو له مرګ نه ویریږئ مه.